نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو الله تعالی مو جوړ اورو او آباد لره. دوستانو یو کوچنی غونډه وظیفه د سما شاء الله لا قوت الا بالله اللهم بارک علیه. دا یو داسې خوندوره وظیفه ده. کله چې یو انسان کاروبار کوي یا کاروبار پر مخ باندې نځي، مثلا دکانداری وي یا بزګری وي، سهار کاروبار دی په دنیا کې دا دای کوي پر مخ باندې نځي، یا یو داسې انسان وي چې کاروبار یې تازه شروع کړی او هغه کاروبار پر مخ باندې سوکه روان یا کامیاب شي، خدای له خلکو څخه د عوام لري او ډار یې فزړه کې وي چې اسنه د خلک ما نظر کې کاروبار می بیرته پر شا باندې راسي. نو د دې لپاره یو بهترینه وظیفه درخیم دا کم سیما درته مخکې درته وویل چې ماشاء الله د دې وظیفې طریقه زه درته خیم، په دې باندې عمل وکړئ ان شاء الله. الله پاک جل جلاله به د دې په برکت سره ستاسو په کاروبار کې برکت واچوي. مثلا کوچنی کار به دی الله پاک جل جلاله به فورا پر مخ باندې بوزي، کامیاب به کی، او له هغه ځای څخه به الله پاک جل جلاله درته کامیاب کی غیبی چې هغه طرف ته ستاسو چوفي کرب هم نوي. دوستانو اکثر وخت د انسان په تکلیف باندې انسان تر حد زیات کوشش کوي خو کاروبار پر مخ باندې نه ځي. ګوري په ډیر تکلیف په ډیر مهنت سره هم نه ده. اکثر وخت له وظیفو سره شناخ ولري، تعلق ولري، ان شاء الله د دې وظایفو په برکت سره وستاسو کاروبار ډیر زر پر مخ باندې ولاړ شي. یا هغه انسان چې کاروبار پر ترقی پر مخ روان ده او د ډاریږي چې پر شان نسره، نو د دې لپاره هم دا وظیفه کافی ده. دغه وظیفه دی وکي ان شاء الله الله پاک جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره د کاروبار نورم پر مخ بوزي، نور به الله په کاروبار کې ترقی ورته واچوي. یا مینه او محبت له چا سره کوي او دای بیریږي چې دای په مابینځ کې میڅوک واټان رانولي، په مابینځ کې میڅوک اختلافات نه راولي، د موږ تر مابین څوک جلاوالی نه راولي، د هغو لپاره هم دغه وظیفه کافي او شافي ده. یا هغه کس چې په کور کې اتفاق او اتحاد زیات وي او دی له خلکو څخه هم پر دې باندې وهم لري، ویره لري چې هسې نه څوک پر موږ باندې راسي، یا د تعویض په لحاظ یا د کوډو په لحاظ یا د جادو په لحاظ باندې د موږ تر مابین بې اتفاقي راولي، اختلافات راولي. نو کله چې اختلافات رالو بې اتفاقي راله بیا هغه کور پر مخ باندې نشي تللی. په کور کې جنجالونه جګړې هم زیاتې وي، بل چې د کاروبار لیول راواخلي دغه کاروبار پر مخ باندې هم نه ځي. ولې یو د یوه خبر نه مني، بل د بل د نه مني، بل د بل خبره نه مني، نو دا زندګي ډېره په تکلیف سره وي. نو د دوستانو د دې ټولو لپاره یو بهترین علاج، یو ډېر طاقتور مجرب علاج ده دغه وظیفه ده. بس په دغه وظیفه عمل وکړئ ان شاء الله دوستانو، تاسو به بیا ماته دعاګانې کوئ. خو پر دې وظیفه به یقین لري. اکثره ملګري سوالات کوي چې موږ ډېرې وظیفې کړي دي خو تاثیر نه کوي. دوستانو زه بار بار درته وایم چې وظیفه چې دا تر یقینه پورې کار لري. کله چې د انسان یقین مضبوط وي، عقیده یې مضبوطه وي، دغومره زر به تاثیر کوي. خو کله چې د انسان عقیده پر دې وظایفو باندې کمزوره او په زړه نازړه سره یې کوي چې آیا دا کار به وسي که به نه وسي. کله یو انسان یو کار د ځي کار ته یې وارخطا وي او زړه ته یې نه ولیږي، معلومه نه وي چې یاره دا کار به اوس تر سره ورسي که نه ورسي. که چیرې یو انسان وظیفه په دې نیت باندې هم کوي چې آیا راسه دا وظیفه به وکړم، که کار وسو که نه سو، نو بیا هغه مشکل دی چې هغه کار به کېږي. ځکه چې الله پاک جل جلاله له انسان سره پر عقیده باندې ځي. کله چې د انسان عقیده مضبوطه وي او هغه وظیفه کوي، نو الله پاک جل جلاله یې کار ډېر خوندور زر تاثیر په وظیفه کې هم کوي او الله پاک جل جلاله یې هغه مشکل دفع کوي، هغه حاجت یې پوره کېږي. که د انسان عقیده مضبوطه نه وي دوستانو، هغه د کوشش نه کوي، وظیفې د ډېرې نه کوي، یار د خپل عقیده مضبوطه کړي، یقین دې مضبوط کړي پر دا وظایفو باندې، ان شاء الله بیا به داسې وظیفې چې هره وظیفه دی وایي د هر حاجت لپاره بیا به دا تاثیر کوي. راځئ چې دوستانو هغه وظیفه درښیم. هغه وظیفه دا د دوستانو اول خو د دکانداري په باب درته وایم. کله چې ستاسو دکانداري وي صحیح ده، نو غواړئ چې پر مخ ولاړه سي یا بیرته پر شا نسي را کامیاب یاست، نو دغه تورې به پر کاغذ باندې ولیکئ، پر دې غټ کاغذ باندې ماشاء الله لا قوت الا بالله اللهم بارک علیه.
داسې کاغذ به ولیکي پر دکان باندې دکان کې به داسې مخامخ راوځړوي چې د ګراهک درځي اول نظر پر هغه باندې لګي نو کله چې نظر پر هغه باندې ولګيږي په دې کې اکثره خلک داسې چې مثلا یې زده ویلای شي نو هغه دا توري وایي کچېرې دغه په سترګو کې نظر تاثیر ونه بیا به تاثیر نه کوي پر دا رقم غټ کاغذ ولیکي که اکثره وخت تاسو یاد وي دکانو ته ورسئ په هغه کې داسې ښکاره لیکلي وي مثلا په اردو باندې چې ادار بند ہے پور بند مثلا دې چا لپاره د فور کولو اجازه دلته نشته دا رنګ غټ کاغذ به ولیکي چې لري خلک ویني او دا د دکاندار لپاره چې د هر څه دکان میوي چې هر قسم دکانداري می کاروبار وي دغه لپاره به داسې ولیکي کوشش وکړي په اوداسه سره ولیکي چې هر وخت لیکي دا تاوان نه کوي نال کې راوځړوي او بل چې هغه غواړي په کور کې اتفاق اتحاد نور هم مضبوط چې هغه داسې وکړي په کومه کمره کې چې د کور هغه کم خلک دي اکثره وخت کینی یا ډوډۍ خوري یا مثلا مجلس کوي په هغه کمره کې دا د قبلې شریف خواته لوړ وځړوي او دغه رنګ د غټ ولیکي و دې ځړوي ان شاء الله الله پاک جل جلاله به د دې په برکت سره د دې په کور کې او هغه مشکلات دفع شي او له هغه مشکلات چې نظرې د لغو ټولو څخه الله پاک جل جلاله وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.